او بیا دقه وړه صدقه دیله الله پاک دونه لوی وجود ورکي چې ستا په وهم و ګمان کې به هم نه نیکی ګوره دا کمه نه دي ګڼل پکار نیکی چې دا معمولی نه دي ګڼل پکار دا الله خواته ردی ډېر لوی مقام دی ځکه حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من تصدق بصدقه کم انسان چې یو صدقه وکړه وی کأن انما یدعها فی کف الرحمن گویا چې دی انسان دا خپل صدقه د الله رب ذوالجلال په لاس کې کېښوده او یربیها کما یربی احدکم فصیله او الله رب ذوالجلال بیا د دغې صدقې داسې تربیت کوي یعنی دا داسې رو رو غټۍ لکه په تاسو کې چې یو کس د خپل څاروي د بچي د اوښ د بچي یا د غوا د بچي تربیت کوي پرورش کوي او هغه رو رو غټیږي وی الله رب ذوالجلال د دغې بنده دپاره دا صدقه رو رو غټوي حتی یکونا مثل الجبل تر دې پورې چې دغه د غر مقدار لا الله پاک غټه کي نو زما عزتمندو وړه صدقه دې مسلمان کړې وه لیکن الله رب ذوالجلال ولا هغه غټول د قیامت په ورځ به دې د احد د غره مقدار له خپلې صدقې وویني او دې به عرض وکړي حیرانه به شي چې الله ما خو دونه غټې صدقې نه وې کړي نو الله رب ذوالجلال به ورته دا وفرمایي تا ته زما حبیب صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلي چې کم انسان وړه صدقه وکړي الله پاک د هغې تربیت کوي هغه غټوي حتی چې د غرونو برابرې کړي او زه د خپل حبیب تکذیب نه کوم زما حبیب چې څه فرمایل دي هغې حق فرمایلی دي